وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اوس بیان د انعامات شروع شو. بیان د انعامات په بنی اسرائیل باندې. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بیان د انعام اولا. انعام اولا سره النجات من الفرعون، النجات من فرعون. وګورا تاسو مخلاص کړئ د تکلیف د فرعون نه. دا و دو آیتونو کې به ذکر کیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کې هغه وخت چې موږ خلاص کړی تاسو من آل فرعون د خاندان د فرعون نه. یسومونکم چې رسو به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذاب. اوس دې کې یو مسله یاد کا چې نجیناکم کې خطاب چا سره دی؟ موجوده بنی اسرائیل ته دی. هغه بنی اسرائیل چې کوم په وخت د نزول د قران کې د پیغمبر سم په زمانه کې موجودو او ایز نجیناکم یاد کې چې کله موږ تاسو خلاص کړی وای نو دوی له فرعون تکلیف نو ور کړي. فرعون چاله تکلیف ور کړو د دې آبا او اجداد وتا. نو پکار خدا چې وایز نجینا آباکم چې کله موږ تاسو مشران خلاص کړل او قران نجیناکم د دې دوه جواب دي. الکا انعام په مشرانو، انعام په کشرانو دی. انعام په مشر، انعام د کشر دی. نو لکه ستا پلار سره چا خکړي اته یو ګره ما څنګه خکړي دي در سره دا بنگله می در جوړه کړل. نو خو ستا پلار جوړه کړي او ستا پلار ته چا احسان کړو. هغه محسن نن تاسو چې تاسو نه خیګړه کړو دا بنگله می در جوړه کړل. نو انعام په مشرانو دا انعام د کشرانو دی. یا یاد کړئ دوی ته نسبت ته نجات ولې وشو؟ دله پارا چې دا نسبت سبب دی. چاغه نجات آباو دا سبب د وجود د ابناو. نجات د مشرانو دا سبب د وجود د کشرانو دی. کې پلار غرق وي نو دې بچرتو. منګه خلاص کړی تاسو سمانا ستا پلار می خلاص ک هغه سبب دا پیدائش تاو ګرځید نو ګویا کې چې ته می خلاص کړی. سلیمان پوښتنه نو دلته کې د نجات نسبت موجوده وتا دا نسبتي سببي دی. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم چلالو البستاس زامن ويستحيون نساءکم او ژوندای به ساتلی لونستاسو. ګورا الته ابناوی دلته نساوی دا ولی دا چې پکار یذبحون ابناکم ويستحيون بناتکم پکارو چې تاسو الکان علالول او جنکه دل بچکول پر خودي نساکم ولې وی. ګورا د دې دوه توجیهات دي. یو توجیه دا چې د جنکه پر خودل مقصد دوی احسان نو چر الکان علالوی جنکه دوی چې دوی د اولاد سوټه پی کوي تسلی دی پی کوي بلکې نوجل د جنکو دال پار د غرض فاسدو. فرعونانو چې د بنی اسرائیل جنکه نوجلی نو مقصد پکې غرض فاسدو. غرض فاسد پوښه کنه جنکه بدلا نوجلی ولی تر دې چې دا پیغلی شي. نوجل د جنکو احسان په بنی اسرائیل نو بلکې دا غرض فاسدو. یارو المانی ذکر کئی ویستحیون نساکم او بے حیا کول به خذستاسو. بے حیا کول به استحیاء طلب د بے حیا کول. ویستحیون نساکم او حیا به لوټلا د خذستاسو. لکرو المانی وی وکانو یفتشون فروجهم پولیسان مقرر کړو او کورونو باندې ډیپټی لا ګولوا چوغره دې کور کې سو حامله شته او کې نشته. نو دا به حیاي وکنه غیرتی سړي لپاره خدا لوی به حیاي وي او لوی د افسوس خبري چې داغي د خزي هغه عیب هغه خلکو تخکار شي. خو اما په دې زمانه کې خودي ګرځي هسپتال کې وګورسشته کې نشته. الله توبه. نو استحیون نساکم اوس دې کې یو لفظي فرق زده کا. دلته یذبحون ابناکم
او سورۃ ابراهیم آیت نمبر 6 راوړوا الته ويذبحون ابناءکم دا سوجه دا چې دلته واو ندراوړي او سورۃ ابراهیم کې واو راوړي سورۃ ابراهیم وګورئ شپږمات وایي قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويستحيون الت واو دي عدلت بلا واو داوله يذبحون داوله ګوره علماء کرام الت کې تذکیر النعم مقصود دي الت تذکیر النعم ای ذکر د نعمتونو شمار د نعمتونو دي نو مغایرت باندې فایده ور کوي یو شو عدلتا فقط مقصود اخبار بالانجاد مقصود فقط اخبار بالنجات ته ذکر دلته و نه دراوړي یذبحون ابناکم ويستحيون نساءکم او دا فرعون چې کوم دی د بنی اسرائیل بچی ولې وجل د بعضی تفاسیر لیکلي دي چې فرعون خوب ولیدا پوښښ چې یو قسم اور راغې د بنی اسرائیل طرف نه مصر ته اور هغه اور زمان محلات اوسوزول سار شو او کہانه جمع کړل ورته چې خوب تعبیر سره ای ورته چې د بنی اسرائیل نه به یو بچی پیدا کیږي او هغه به سبب د زوال د مملکت ستا ګرځي نو بس فرعون چې کوم دې اعلان وکړ چې بنی اسرائیل بچی وجنه تفاسیرو کې شتخه سراج منی لیکل ډیر خلقو لیکلي دي خو تفسیر ابن کثیر د سورته قصص په تفسیر کې په دې رد کړی دی ابن کثیر په تفسیر د سورته القصص کې په دې رد کړی دی چې اصل فرعون دا خوب نو لیدل او کې دا خوب تسلیم شي بیا خو دې کې فضیلت د فرعون معلومي چې ګوره فرعون څومره خسړیاو خوب لیدل او رښتینه خوب لیدل او په دې کې د کاهنانو صداقت معلومیږي چې ورته بیا خوب څومره خسته تعبیر سره وخوده حالانکه فرعون کاذب کافر اور کہانه دروژن خسته خبره ده چې ابن کثیر په سورته قصص کې لیکلی ده او بخاری هغه حدیث ته ابراهیم علی السلام چې روانو حضرت ساروا و سرا و سارا ساورهم راضی و بتقدیم الوان علی الرا حضرت سارا بی بی ور سرا وا او د فرعون نکاح کې د دې فرعون نوم ولیدو ځکه چې فرعون خار عزیز مصر ته وای نو کې چې د دې فرعون نوم ولیدو نو دغه نوم ریان ولید ابن مصعب ابن ریان بشي او کې دې ریان دی نو ریان ابن ولید ابن مصعب بشي د فرعون نکاح خو فرعون نکاح د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ابراهیم علیه السلام سره زیاته کړو نه حدیث بتا سوري دي لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات وهذا اختي حدیث بتا سوري دي حق ساره روانه او ابراهيم عليه السلام سره وکانه من احسن النساء او بادشاہ ډیر ظالمو چې څوک سره به تیرې دو زنانه به ورسره ماغي به دغه عزت لوټه او چې چا ورته چې دامه خوردن بیا ورته سوینا بخاری حدیث ابراهيم عليه السلام خپل خځه ته کتاب چاته پوسو چې ابراهيم څوک دی نو وایي چې مارور دی او ځکه چې تاسو چیو کنه منګ رونه یو په دینی رونه نسبینا غره ان اولمنه اخواتون کنه استاخذم استا خور ده کنه کما دینی خور نو تعویل خدا صحیح خو بهر تقدیر فرعون نکچ دې بیا هم رستو نشه خپل اراده بدنه خو کامیاب نشو چې کامیاب نشو نو بادشاہ وقت حضرت ساری ته شاهزادګي ورکړه چې نه هاجرو دا شاهزادګي وګوره او کتابونو کې واخدمها لیکل دي نو د اخدمان مراد ده چې دا ویزوا اخدمها شاهزادګي ولا حواله کړ چې دا ستا خبره پوسم ته خدمت کې د چا استاد یاد بلچا نو تاسو غلام خو نه خوري نو اخدمها بخاری کی راضی اس پارلے ورکا نو حضرت حاجرہ شاهزادګي وا او نبی علیہ السلام د شاهزادګي په اولاد کې دی علی کتاب يهود نصارا د بدبخت زمن نه پیږي هغه چې نبی علیہ السلام د ویزي په اولاد کراغل دی ځکه قران سورته توبه کې راضی
من انفسکم وانفسکم وفي قرات من انفسکم قرات نو چې قرات انفسی نو مراتنا نفیس تر شو پیغمبر عالی خاندان راغل دی الحمدلله. خو بعد ابراهیم علیہ السلام خوب توهین وشو د خفاو یا الله دا سوچله الله ابراهیم خفکیګه ما ستا په اولاد کې به یو بچي پیدا کوم یو ځوان او دغه په وایي د دې فرعونیان حکومت په تسنس کومه. ٹھیک شو دا خبره فرعون ته نسلم بعد نسلم رسیدله چې رسیدله نو فرعون په خپل زمانه د اقتدار کې د بنی اسرائیل د وجلو اعلان وکړ. دا تحقیق صحیح دی او تفسیر ابن کثیر د سورۃ قصص بالکل رنبی آیاتونه باندې بیان کړ دي. خبر خلاص شو. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دا ترجمه یاد کا دا بلا د ازدادونه ده. دا پښتو بلا نه د عربي بلا ده. دا بلا د ازدادونه ده. بلا په معنی د امتحان او بلا په معنی د انعام. اوس چونکه مکه شیئین ذکر دي نجاتم ذکر دي عذابونم ذکر دي نو معنا وفي ذلكم او په دې مذکور کې چې نجات ته بلاء احسان پتا سبحان دي ستاسو طرف نه ډیر غټ فرعون نے اخلاص کړي نو په دې کې پتا سولو احسان او بلا په معنی احسان کم دي سورته بلا په معنی احسان شي نو سورۃ دخان راوړاو ته آیت نمبر 33 وآتیناهم من الآیات منگ ورکړو دوی ته آیتونه ما غفی بلا مبین چې پای کې د الله نعمتونه ظاهرو او بلا به معنی د احسان. سورۃ انفال آیت نمبر 17 وليبلي المؤمنين چورکی الله مؤمنانو ته منو له طرف خپل بلان حسنن اجر بهتر ولسمات بلان حسنن اجر بهتر. سورۃ اعراف وګورئ سورۃ اعراف الله الله زی پزی راضی دا سورۃ اعراف میں پڑھا وہاں میرا بیان کیا 168 غالبا 168 یوسرا تشبیتا وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات وبلوناهم ابتلاء بالحسنات پنیکو سرا نو بلا بمعنی احسان وفي ذلكم فدی مذکور کې چا نجات ته تاسو ته بلا من ربکم احسان او نعمت په تاسو باندې استاد رب نه لوی چې دی لوی دشمن نه اخلاص کړي. او فی ذلکم کې اشاره شي عذابونو ته وفي ذلكم او په دې مذکور کې چا سره رسول د مصیبتونو د فرعون پتا سو نو بلا ان امتحانو پتا سو باندې استاد رب لوی نو بلا په معنی دی کہ ذالکم کی اشارہ عذابون تشی نو بلا امتحان دے او بلا بمانے امتحان سورۃ صافات وګورا اوس دې راړول بیا ورته وګورا آیت نمبر 106 ان كذلك نزل المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين دا امتحان غټ خلاص شو خبره. وایس فرقنا بكم البحر او یاد کئ کلا چې مونږه جدا کړو بكم کې دا باپ مان د لام سره دغه وایس فرقنا بكم البحر یعنی فرقنا لكم البحر او باندې با دا د حروف جاره نه ده او حروف جاره ډیر انصافدار دي اې دوی دیو بل په ذکر کوي ته دې اتفاق د مليانو زیات دي نو دې لپاره وایس فرقنا بكم البحر وایس فرقنا لكم البحر کلا چې می اوشلاو لپاره د فیدې استاسو دریاب او دلته اختصار دی رورا او سورۃ تفصیل لپاره بیا سورۃ شعراء ګورا چې کله موسی علی السلام بنی اسرائیل سره روان شو
هغه دریاب تور چې قلزم دی یا دریای نیل دی چا تور رسیدل نو مخکې دریاب دی رسو فرعون دی نو بنی اسرائیل چې کې یا موسی انا لمدرکون هاي اونې ولشلو موسی علیہ السلام کلا انما يربي سيادين ووحينا الى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم سورۃ شعراء تفصیل د پارس آیت لیکزان لا آیت نمبر دے ہاں جی ایک دغدریش پہ تو گورا فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق نو اوچاو د دریاب فکان کل فرقن نشوا هر ټوکړه د دریاب کت طود العظیم پشان د غټي غونډای غر غرش له غرونش له غټ غټ دنګ دنګ او دا دریاب کم دریابو دریای نیلو سوکه دریای قلزمو سوکه بحر احمرو والله عالم تفاسیر کار سشته فان جناکم خلاص متاسو واغرقنا على فرعون امغه غرق آل فرعون وانتم تنظرون په دې حال کې چې تاسو لیدل تاسو د سترګو مخکې دشمن دل تباک په بازي وای چې فرق نه دان بل نعمت شه بیا نه جوړیږي اته خدي ځکه چې مقصود ان نجات من فرعون دی نجیناکم فانجیناکم انجین دی اتکم انجیناکم دی التم انجیناکم دی دا یو شو ٹھیک شو ان نجات من الفرعون یو مولا تیر شوی دی چاہے ته محقق دوانی المنطقی وی ورتا هغه باقاعده کتاب لیکل دی چې فرعون نو غرق شوی ځکه چې الله ای واغرقنا آل فرعون آل مضاف دی فرعون تا فوجل کنا آ مضاف الیه دی او حکم چې دی نو دا مضاف سره متعلقی مضاف الیه سره متعلق نی الله وی چې واغرقنا من غرق آل فرعون نو سمانا آل د فرعون غرق دی فرعون نه دی غرق ځه دا چا لیکل محقق دوانی لیکل دي او په دې مولانو کې مولا ابن العربی په نوم مشهور دی په هغه تفسیر ډیر کمزور دی هغه هم لیکل دي نو محقق دوانی و چې فرعون غرق نه دی ولی الله اغرقنا على فرعون ما غرق آل د فرعون نو آل مضاف د فرعون تا او حکم منصوب دی مضاف تا نه مضاف الیه تا لہذا آل غرق دی فرعون غرق شیخ قرآن رحمت الله علیه به نیک بختو دغه علم سره سورته بقره پوریو هغه عجز ته چې بقره نه مخکې قرآن ورته نور راغلی په منطق باخته شوی نو منطقيان او بقره نشي ویل کنه پوهیږئ کنه ټول ور چرته منطق وی عجز دو چې منطق وی نو مخکې سورته یونس نه دی ویلې سورته بنی اسرائیل نه دی ویلې دارنګه چې سورته زاریات نه دی ویلې دا سورتونه عجز نو ویلي چې کوم کې باقاعده د فرعون د غرقوالي حکم شوی دی ناغی آل فرعون می آل د فرعون می غرق وانتم تنظرون ناول تاییدات نه جواب واره آل سنت والجماعت مسلک دا د محققینو چې فرعون مال آل غرق دی فرعون مال آل غرق دی زکات مقصود توجه کرنا زکات مقصود ذکر د انعام کامل دی اور انعام کامل په دې صورت ته چې دشمن من کل لجو غرق شي مقصود ان سره انعام دی کنه نو انعام کامل سره چې ستاسو دشمن وړي کې کلی ټول غرق شي نو آل فرعون کې فرعون ویل چې الله اغرقنا فرعون نو مګه فرعون غرق نو صالح هاي لوی ظالم غرق شوی دی خو کوتری پاتې دی نغه آل خو پاتې دی الله وینا فرعون مال آل غرق دی انعام کامل مقصود دی ٹھیک شو فرعون مال آل غرق دی دیمه نقطه چې مخکې نجیناکم من آل فرعون تکلیف د فرعون نو فرعون هم او آل فرعون هم نجیناکم من آل فرعون ذکر یسومونا فرعون و آل فرعون اغرقنا فرعون و آل فرعون نجنا آل فرعون اغرقنا آلا واما فرعون بذات خود غرق دخا سورة یونس گورا
دو نویاتو گورا فالیومان نجیکا ببدنک نن منگا تعالی برے درکو ببدنکا پا جسم ستا خلاصو دا ڈوبیدونا جسم ستا لتکونا لمن خلفک آیاها نور غرق دے زکا بدن جسم بلا روح طویل کیگی. سورت یونس گورا دغا یونس خوش دو نوے سورت بنی اسرائیل گورا آیت 103 گورا فارادا ان یستفزهم من الارض اراده اکرا فرعون ان یستفزهم من الارض چوب اباسی دے بنی اسرائیل را دزمکنا فاغرقناو من فرعون غرق ومن ماهو جميعا ودل تاغا نور رسیدلے فرعون غرق ومن اغسوک چماهو فرعون سرهو. سورت قصص گورا آیت نمبر 40 فاخذناه نمنگ انیو فرعون دا مرکننا وجنودو او دی لخکر فنبذناهم فی الیم نو ټول می گین کرل ټول می اوغزول په دریاب. اخذناه فرعون وجنوده لخکر د فرعون. سورۃ زاریات وګورئ یا موسی لن نصبر الذلة والهوان الذلة والهوان بسبب الكفران دیم عذاب وز قتلتم نفسا کی جوڑی گی. عفونا اور فتاب علیکم دا دوار مستقل واقعی ذکر. عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. نو دی عفو نه مراد عفا د اهلاک نه ده او فقتلوا انفسکم کې چې کوم امر دی نو دا خو مونږ وی چې اماده ده قتل ده ځان وجل دینا معافه د اهلاک نشو کنه عفا د هلاکت نشو هلاکت نه بچ کړل. عفوناکم فتاب علیکم معافه دغه توي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دیزنا تفصیل دا غدیم عذاب اغسدی الذلة والهوان بسبب الكفران چکل دا اللہ دا نعمتونو ناشکری اکڑا اور انکار اکا نو بس خداوند قدوس پہ عذاب دا ذلت او دا مسکنے نازل کا. میدانی تی کہ اللہ پاک من و سلوا دی باندی وار پوار بقدر ضرورت اللہ را لے گل ندوی ناشکری اکڑا اور ویچ دی یو قسم توام خمن خراب کرو او مزنشتے چار وقت سار و ماخام یو قسم خوراکی نو پا دی خوراک کے تبدیلی پکار دا او دا تبدیلی چوا نو دا سوال دا تبدیلی تحقیر دا نعمتو اور کفران نعمتو نو پا دی اعتبار سر اللہ پہ ذلت اور مسکنہ راولے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کل چویلو تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا ہرگز منگا صبر نکو علا طعام واحد پا یو قسم طعام باندی. و دلتا سوال دے چی یو قسم خنو دو قسمو فانزلنا علیکم المن والسلوى یو منو بل سلواو نو دا خو مستقل دو نعمتون دی او دو طعام دی او دلتا چی طعام واحد. نو فتح الرحمن دی جواب کئی چی دا وحدت پا اعتبار دی عدم تبدیل اور عدم اختلاف سره دے. علی طعام واحد لا یختلف ولا یتبدل
چاہی کې تبدل نه راته او ولا یختلف اختلاف پکې نو ګډوډه معنی وکړه ګډوډ نو معنی منو سلوا نو دا ګډوډه پکې نو او تبدیلی پکې نه وا بدستور دقه شیئن الله ورته ورکول نو طعام واحد په اعتبار د عدم تغیر سره دی چا بدلیدنه لکه یو سړی وي چې په دې مدرسه کې مونږ ته همیشه لپاره یو قسم خوراک را کول کیږي مانسه همیشه دال یا مثلا همیشه غوخه همیشه یو قسم خوراک دی نو خوراکین خو هغه دوی وی چې ډوډۍ وي او سالن هم وي خو معنی یو قسم زکی چې لا يتبدل ولا يتغير ولا يختلف نو په اعتبار د عدم تغیر سره دې ته طعام واحد وي یا دې موجدا دا چې طعام واحد زکوي چې یؤکلوا مجتمعا چې دا من بغیر د سلوانا او سلوا بغیر د من نه بنخوره کېدله بلکې من مع السلوا او سلوا مع المن بخوره کېده نو په اعتبار د اجتماعیت سره طعام واحد ده لکه سړی وسده خوړه وي غوخه مې خوړه غوخه سره د ډوډۍ نه خوړلې و فدع لنا ربک فسوالک من دی پارا درب خپلنا معلومه شوا چې توسل بذات الحی د قران نه ثابت ده الدعاء بالتوسل ذات الحی چې یو سړی وي عالم څخه استاد څخه او یو زبر څخه لاړ شي ورته چې ما د پاره دعا غواړه نو بالکل جایز ده فدع لنا ربک عمر رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام طویل مال اجازت را کا عمره لزما نبی علیہ السلام بشک لاړ شه قلاتن سنا فی دعائک یا اخی رورګوټي وګوره دعا کو میرا نه مال بار به دعا غواړي یخرج لنا چوباش الله موږ لرا مما دغسنا تنبت الارض چټو کوي غیل رسمکا زرغونی غیل رسمکا پزمکه کې زرغونیږي او نسبت مجاز عقلی د انبتر ربیع البقل پشان من بقلیا د ترکارو د دې زمکه وقصائها اور بادرنگ د دې زمکه وفومها اوګد د دې زمکه وادسها او دال مسور د دې زمکه وبصلها اور پیاز د دې زمکه دا بقل قصاف معدس بصل دا سونه وختل او دا مطالبه چې وا دا لوی د تحقیر د نعمت نه وا بقل عام سبزو ته وي قصا تری څوک تر لګوګدی اور بادرنگ کنا دابل شان شه د بادرنگ او کیری ورته وي خو چې کله دا ګرانی نو خلکو ته کیره وي او چرزان بیا ورته بادرنگ وي وفومها اوګه خو پیژنې کاټوای چې په فخیږي او په غړو کې تړکا چول کیږي او روح المانی یو معنی کړ د چې فوم الحنطه غنم تم وي نو کې فوم غنم شي نو مراد پن ترنا خبز الحنطه بشي غنم یعنی ډوړې عدس دال مسور دا خشه دي وبصلها اور پیاز په فند خوراک کې بنی اسرائیل ډیر ماهر وو انتخاب د اشیاء خمسه کړي لیکن اتباعو کې پته نشي سو خو ناشنا سيزونو انتخاب کړ دي ځکه چې بقل سبزیان دي او سبزیانو کې حرارت اور برودت دواړه وي سبزیان قسمونه یې کنا نو هغه مشترک دي وصف حرارت اور برودت لپاره داسي سبزیان راکه چې حاروم وي او باردوم وي ګرمي سړیم وي چې مزاج مونږ خرابيږي او بیا وګوره قصه بادرنگ کیری
او دا بادرنګ بارد رطب دیخه د دې اصل اثر چې دی هغه یخ دی او رطب دی ځکه چې تازه شنه او عموما دا شنه خوړې کیږي نه او چې خونی بیا شنه او اثر کې سره برودت دی یخواله دی او وفومها دا اوګي په مزاج کې حرارت دی خدا حرارت مال یبس دی اوګه اوچي او په دې کې حرارت دی عدس دال مسور بارد یابس دی سوا د چڼو نور دالونو کې مزاج کې برودت دی نو هغه بارد یابس دی بادګیروم ني اور بسل دا حار رابط دی په دې کې حرارت هم شته مار رطوبت څنګه زبردست انتخاب کړو نو قال الله ورتوي اتستبدلون دا اتستبدلون کی دا استفهام للتعجب دی او دا تعجب په جهل دوی دی اتستبدلون ای غواړی تاسو ای طلب دا بدلولو کوي تاسو الذي دا رزق هو ادنا چې معمولی دی په مرتبه کې بالذي په مقابله دا رزق هو خیرون چا ډیر بهتر دی سمانا ادنا په مقابله د خیر دی او معمولی مو وایا او که معمولی وای نو په معمولی په اعتبار د خیر سره ورنه مطعومات سمره دي نو هغه اعلی دی موږ دی پاره خدا تقابل دی وجنه د خیر د مقابله دی وینه ورته ادنا ویل دي نو ادنا چا معمولی دی کم دی پر رتبه کې په مقابله دا رزق هو خیر منو سلوا خیر دی عمده دی او دا دال مسور ادنا دی د په مقابله کې او دا تعجب چې خلکو نه پویو دا څه کوي او کې خامخ غواړي ای بیتو مصر زای کوشه مصر تا سو کوئی چې مصر نه مراد هغه مصر معروف ته چې مصر ته لاړ شي خو خسته خبره چې مصرن کې تنوین للتنکیر دی ای بیتو مصر زای او کلی تدکلونا زکه چې دا سبزیان خو په کلو کې کنه آلته وبخلق ورزي او آلته کې کلو سره پټي وي اخلق آباد کړي او بول ور کوي سری ورته راچی دا خپلتي مړزه کلو تا فإن لكم ما سلتم بشکا یبل پارستاسو هر هغه شی چې تاسو وخت زید اوس خار ته دی وضربت عليهم الذلة او والشوا پدوی باندې الذلت ذلت او اهل شپه والمسکنه غریبی ذلت اور مسکنه کې علما فرق ذکر کوي بدن سره اول مسکنه دغه تعلق دی مال سره ضربت علیهم الذلة علشا پدوی باندې ذلت په اعتبار د بدن سره د بدن ذلیل کړي شو او ځکه چې کوم شی دوی وخت او هغه سبب د تذلیل البدن هم دی والمسکنه او فقر غریبی په اعتبار د مال سره مالونه تی واغستې شله او په بدن کې ذلت راغی بدن یې ذلیل رسوا کړی شله یا فرق دا دی چې ذلت په اعتبار د ظاهر بدن سره دی او مسکنت په اعتبار د باطن سره چزره دی نو واله شوا په دی باندې ذلت په بدن ظاهرا دی رسوا والمسکنه اور فقر احتیاج حرص و لالچ پزړونو د دوی کې ظاهرا ذلیل و خوار اور باطنا حریصان اگر چې مال سواشي نو بعض خلک چې مال ډیر زیاتی وسره دې زیادت د مال نه دای خوراک د مال موافق نه دای لباس د مال موافق نه او زړه مطمئن نه چې سبا خرما سبا کیږي ما خام بس کیږي نو پزړه کې هر سواوي او بدن هم رسوا او ذلیل وي نو کې چې دوی مالدار او فرزن نو ازلتو فی ظاهر البدن ظاهرا خسپکو کنا والمسکنا فی باطن البدن فی القلوب نو په اعتبار د زونو حریسان او په اعتبار د بدن سره ذلیلا لباس د فقراو
شلیدلی کپڑے لکه بای سړی خم مال والا وي خو چیتری چې په خپو به سپلای چیتری اوبه دی لس اتو روپیا هغه هم شلیدلی او پیسې به دمري چې اسخا کیږي وا او اغیله به د خپل پیسو حساب هم ناراضي خو چیتری به اچولي د دې ته ذلت وي مسکنه وي او بازی وی چې جیب کیسنی خو خشه اچولی چاہے ته بیتاج بادشاہ ویل کیږي بیتاج بادشاہ کو پیژنې کنه چې جیب کې به اسنی خو په سر به رسولو 200 روپو ټوپه خو به یې کنه او جیب کې به اسنی او سپلای به پیزار به خص ګرانی او جامه به خص صفا غستی هغه بیتاج بادشاہ دی او دا ذلیل او خوار دی توانګری بدل است نه به مال او بزرگی با عقل است نه بسار او تفسیر کلام المنان دیږي کې دغه څه جمله لیکل ده او دی په ذلت باندې افسوس او جړایم کړی ده دیوی ګورا ضربت علیهم الذلہ علی زار ابدانهم والمسکنه بقلوبهم اور بیا وی فلم تکن انفسهم عزیزا ولا لهم همم عالیہ ولا لهم همم عالیہ بل انفسو مہینت وهممهم اردع الهمم نمانس نفسنا ذلیلا او بے همتا بس همت بے همتا همت منو سس پس کلام المنان سبب 90 وباو بغضب من الله وباو څوک په معنی د سوار سره کوي خو خسته معنی د استحقاق سره ده وباو استحقوا وباو مستحق شل دوی په وجه د کفران نعمت سره بغضب من الله د الله په غضب او غضب ولکیږي سوران الغیظ او غصیب تیزیدو ته ولکیږي او دلته مراد د غضب نه هغه اثر د غضب دی او اثر د غضب څه دی عذاب د باری تعالی دی لکه خازن وی اراده الانتقام لمن عصاه نو مستحق شل د الله د غضب اې د الله د عذاب ځکه چې ته چاته غصه شي غټس بوله ورکای کنه او دا تس شي خدا بل سپیره د تکلیف دی نو استاقوا بغضب من الله الانتقام اراده الانتقام لمن عصاه ذلك بانهم ذکا بانهم كانوا يكفرون بآيات الله چې دا خلق شو يكفرون نو دې انکار کو بآيات الله د الله پاتونو باندې ويقتلون النبيين او جلب پیغمبران بغیر الحق بغیر د حقنا بغیر د حقنا الحق کی الف لام راغل د معرفه کړی دا یعنی هیڅ قسم حق نو په دی باندې چاغه حق هغه سبب د جواز قتل د دی وي بغیر الحق هیڅ قسم حق نه دنیوي او نه دینی هیڅ اعتبار سره نه د دوی خلاف کړو نه اخلاقی جرمو نه عملی جرمو نه دینی جرمو هیڅ قسم جرم نو بغیر د حق نه اوس دې کې دا سوال چونکه ګوره سورته آل عمران 20 نمبر آیت کې دغه سیات راغل دي فاتل ويقتلون النبيين بغیر حق التا الف لام نشته ده التا بغیر حق نکره راوړل ده ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق بغیر د حقنا سمانا بغیر د حقنا نه حق صغیرہ نه حق کبیرہ نه حق اعتقادی نه حق عملی تشګنا نس حق چې اعتقاد دې کراته دلته بغیر الحق بغیر د حقنا اس قسم حق نو چاره حق سبب د جواز د قتل د دوی ګرځیدلې او دې ځکه سوګدا نه وي چې بغیر الحق دا معلومه شوا چې د انبیاء وجل خو بغیر الحق حرام دي
خو آیا بالحق به پیغمبر وجل جایزي او په حق سره چې چا وجل جایزي نو هغه په درې طریقو سره دي. لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې جایز نه دي چې یو مسلمان وینه څوک تویا کی مګر سوا د دینه چې داغې نه درې قصور شي وي، یا ظلم کړي چا سره ظلم کړي او یا مرتد شي الیاذم بالله او یاد الله په حقوقو کې حق تلفی کړي لکه قتل د نفس کړي نو قصاصا جائز دی، یا اسلام قبول نه پس ته مرتد شي نو بیا وجل جائز دی د ارتداد په وجه سره، یا د الله په حقوقو کې حق تلفی کړي چې وزنن بعد احسان وعده نه پس ته زنا کړي نو هغه لپاره رجم دی. نو قتل بالحق فرجم سره دی، قتل بالحق قصاص سره دی، قتل بالحق ارتداد سره دی. دیزن معلومی کی وجل بے پیغمبران بغیر الحق بغیر د حق د قتلنا نو چې بغیر الحق د نبیین سره متعلق شي نو بیا دا ذهن کې دا وهم اور خیال راځي. حالانکه د انبیاء علیهم السلام وجل اخو بغیر الحق او بالحق دوار ناروا ځکه چې انبیاء نه هغه اسباب د قتل حقا داغی صدور خوته نه کېده، اخو معصوم دي پوښوي نو دې لپاره علما دي ګڼ جوابونه کوي. یو جواب دا دی چې حق په معنی د جرم دی، ويقتلون النبيين بغیر الحق اي من غیر جرم، بس جرم ته نه کېده جرم نو. یا توجیه دا چې بغیر الحق دا په اعتبار د اعتقاد د قاتلینو دی، وجل به پیغمبران بغیر الحق عندهم معنی بشي بغیر الحق عندهم بغیر د جرم نه پنځ دوی، یعنی دوی هم په جرم ثابتول نشو، نه په نفس الامر کې جرم او نه په اعتبار د ځام د قاتلینو سره، بغیر د حق نه عندهم بغیر د صدا سے حق نه چې پنځ دوی وو. درېمه توجیه چې هغه بالکل بے غبار ده او دا غنو تفاسیر راغسته ده چې کوم یو نوم دی پیولیکا مراغی نواخلی نو تفسیر کبیر پورې او دارنګ چې کوم دی سراج المنیرم لیکي چې دا حق نه دی، دا صفت تا قتل دی، نبیین سره دې تعلق نشته دی. معنا وجل به پیغمبران فداس قتل سرا چغه قتل د ظلمو، داس قتل سرا چغه قتل ظالمانو بغیر د حق نه، چې به بغیر د حق نشنه شو ظلم شکنه. وجل به پیغمبران په قتل د ظلم سرا په قتل ظالمان سرا، او دا غیر حق دا حق صفت القتل، اور والقتل قد يكون بحق وقد يكون بغیر حق، وقتل الانبیاء بغیر حق. قتل کله موصوب بالحق وی او کله قتل موصوب بغیر الحق وی، ځکه قتل په دوه قسمه ده، کله بالحق کله بغیر الحق. او قتل انبیاء يكون بغیر الحق اخو بغیر الحق دینو، لکه حکم د حاکم دام په دوه قسمه، کله حکم په ظلم سره او کله حکم په عدل سره. لکه سورۃ انبیاء وګوره سورۃ انبیاء چې بالکل خلاصي گیا 112 قال رب احكم بالحق. وګوره یا او پیغمبر علیہ السلام رب احكم بالحق، اے الله فیصله د حق کا
نسمعنا الله بغیر د حق نن فیصله کوي اعظم بالله نه دا حکم موصوف بالحق وی او حکم موصوف بغیر الحق وی اما حکم الله يكون بحق لا يكون بغیر حق ٹھیک شو نو حکم کله کله موصوف بالحق وی او کله بغیر الحق وی وحكم الله يكون بحق لا بغیر حق دلته دغه توجیه شو چو یقتلون النبیین وجلب پیغمبران بغیر الحق فداس قتل سراج قتل ظالمانو اوس پدی یو سوال دی سوال دا دی چې دا ګوره قتل مړ کېدل د چا د لاسه دا د چا د لاسه مرګ چره نو بظاهر په اعتبار د امور دنیا سره دا خو رسوایی دا او ذلت ته امور دنیا سره نو اوس د پیغمبر مرګ یا دغه شهادت د خلق د لاسنا دا خو بظاهر حقارت یا تحقیر سپکاوي دي نو الله کریم په دې خبره څنګه راضي شو او دا دشمنان د اسلام او دشمنان د پیغمبرانو دا څنګه قادر کړ او دوله وسور ک په قتل د انبیاء سره لکه چې دا قتل خو بظاهر دنیوي اعتبار سره یو قسم رسوایی ده لکه اوس د خلکو چې هغه عالم وجه او نهایت ظالمانو به دردۍ طریقې سره چې 2 سلیق یا 8 سلیق ګولای وشتي ورته او یقیني و چې مرشه بیان په جاجرته شولې او دغه وینه پس مکه باندې پرتاوه نو بظاهر خدا د انسان حالت دا شخکار چې رسوایی ده پیغمبر د دشمن د لاس وجل شو نو بظاهر خدا تحقیر النفس اے نفس النبی دې لپاره علما لیکي چې لمن ممکن الكفار بقتل الانبیاء دې کې سره از دې چې کافر لقتل د پیغمبر وسور کړي شو نو علما کرام فرمایي دې کې دو نسبت دي یو نسبت خدا دې چې دې کې ترغیب دې وارثانو د پیغمبرانو ته چې په دین باندې خپل مال جان او وینه تیول پکار دي دینه په شاکیږي ما لکه انبیاء کرام چې خپل نفوس په دین قربان کړو دا یو شو دیمه خبره چې کفارو ته تمکین قتل انبیاء چې ورکړی شوی دی لوجد زیادت منازل د مؤمنانو نه د انبیاء کرامو نه لکه څنګه لکه مؤمن چې پلاس د کافر په جهاد کې شهید کیږي نو په دې سره مقصد سوي ارتفاع درجه د مؤمن او چتواله د درجه د مؤمن نو انبیاء کرام د غیر د لاسه کې شهید کړي شوی دي نو مقصود او چتواله د انبیاء د درجه او تحقیر نه دی ها په ظاهر کې بتا ته تحقیر اخکاری نو کوم شی چې په ظاهر کې تحقیر وي هغه سبب د چتوالی د رتبه وي وکینی نو تاسو خبره ما سوي چې اوی به کوم شی چې په ظاهر سبب د تحقیر وي نفس الامر کې هغه سبب د چتوالی د رتبه وي او شهادت پلاس د دشمن ظاهرن خو تحقیر دی چې پلاس به پروت پلاره به پروت او کې وارثان دي نو سنبال به کې کني نو درندې منندې بس تاغه خیرات کیو بخري ظاهر خو تحقیر دی خو نه دا تحقیر لپاره د سره اکرام دی اور مقصود اکرام دی خدا اکرام نه لا يحصل الا بالتحقیر ولې مثال پوه شئ لکه ستاسو سر چې دا ټوپه ده په دادی یو څو ټکرو نه جوړه ده خو که چېرته دا سات د ټوپه دا کپڑا دی په دغه سي په سر خله ناغستا ټوپه نه جوړېدله نو اول دا ټوپه دا کپڑا نه و دا دی یو غټي ظالم د قینچې په خله کې تا ور کړه دیشو ظالم قینچي وا ایسه دخ ولا کرپ ورک غوسه وکړه
تیشو ټوکري ټوکري دکړه بیا دغه ټوپه د ماشين د ستونو لاندې ګوره ګندون ماشين څومره ستنې دي دغه لاندې کې خدا غربار په شورو کا او دې ستونو دا ټوپه خو سوره کړله کنه او چې کومه ټوپه د زنانی جوړي نو دویم چې دا ټوپه زنګون کې ونیسي او غټ ستن ور پسواله بیا به سوره کوي دا تارونه پکې راخي ګول نه جوړي خې مظلوم کې چې سوره کې نو بیا ته په سر کې دی وای زما د سر تاج دی خدا تاجواله د ټوپه بعد المظلومیت ته نکریز رنگ ور کوي ستا په لاس باندې خدا سره چې نکریز بوټي تلار شي هغه بوټي په لاس وته پی او سار را پاسه تکستري اول به شوکای بیا به دله خد دله وای ورکای وای بیا ابو کی خوشته بیا به خو په ګوتو کې مخي خپل همت په اخلاصه بیا به چته لګای نو سر برنګ چی اسنه شي هر شی چې رنگ ور کوي نو پسته تکلیف نه ور کوي نو درجات عالیه د انبیاء کرامو الله امت ته خودل چې پیغمبرانو په دین قرباني کړی دا نو پیغمبر نو خوستا رتبه غټه نه ده نو کې پیغمبر خپل ویني توي کړی دي نو ته خو تابعدار د پیغمبر نور پسې شه یو بل پدې کې مقصود رفعت ته منازل ده اور منازل خو بعد تکلیف رورم والله اعلم ذالک بما سوا كانوا يعتدون ذالک دا قتل د انبیاء کرامو او کفر بیاات الله ولو بما سوا په دې سبب چې دوی نافرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دوی چې د حد نه تجاوز کاو اوس تکرار نه دي بعض علماء چې عصوا کې عصيان حالی دي چا کفر دی قتل دی یعتدون کې اظهار د عادت دوی دی اظهار د عادت دی و دوی خاوندان د زیاته او په کفر زیاته او په قتل د پیغمبر سره نو اسو کی اسیان حالی ته اشاره شو او یعتدون کی ذکر د عادت شو چې دا عادتن اصحاب عدوانو یو دیم فرق علماء کرام صوفیاء اعظام ذکر کړي چې اسو متعلق د حقوق الله سره اور یعتدون چې دا متعلق د حقوق العباد سره نو ګوره ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله نعصوا ويقتلون النبيين بغير الحق وكانوا يعتدون نعدوان متعلق بحقوق العباد سے اور عصیان چکم دے دا متعلق سے بحقوق الله او دغه توجیه کلام المنان کردا ذالک بما سوا بیان ارتکبوا معصی الله وكانوا يعتدون على عباد الله فإن المعصية يجر بعضها بعضا بیا دې ځکه نقطه یاد کا دی فالغفلت ينشأ عنها الذنب الصغير دین چې سره غافل شي نو وړي کې ګناه ته جوړيږي او بیا انسان په ګناه باندې جری اور بہادر شي فالغفلت ينشأ عنها الذنب الصغير غفلت نو وړي کې ګناه پیدا کیږي نسما ينشأ عنه الذنب الكبير نبیا د ورکینا غټ پیدا شي نسما ينشأ عنها انواع البدع والكفر وغير ذلك فنسأل الله العافية من كل بلاء چې معمولی غفلت در کې پیدا شي ناغه په سبب د کبیره شي او چې کبیره دي شروع ک نبیا به اقسام د بدعات او د کفریات بدن شروع شي لکه علما ذکر کوي چې مز چې یو ځل دی او سرینا مز پاتې شي ندی کې عادت د تاخير د مانزه شروع شي او چې عادت د تاخير راغی نو عادت به ترک شي او چې عادت د ترک شو نو تا او رات لریکا او دا کاف مخکی کا او را په ورپسې کا منځ کې فارا والا نو بیا به داسې تن جوړ شي تارک نه با کفارت جوړ شي سکو یاره موږ نه سجوړي
دې لپاره علما لیکي ډېر خسته کېدل فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير ثم ينشأ عنه الذنب الكبير ثم ينشأ عنها انواع البدع والكفر. معمولی غفلت سره کبیره جوړیږي او کبائر په ارتکاب سره شریک بدعات او د شرکیات او اعتقادات پیدا شي. ان الذين امنوا والذين عادوا دا تتمه دا خطاب اول. خطاب اول مشتملو په اته نعمتونو باندې او په دوه نقمتونو باندې او اوس دا سره تتمه دا چې دا د خطاب اول اتمام کوي او حاصل دا دی چې په نفس ادعای قولی سره کار نه جوړیږي عملی جامه په ځان کې واچوي او دی معنی سره ربط ملګری ده اور انشاءاللہ آیتم په حل کیږي. نفس ادعا داوی سرکار نه جوړیږي بلکې عملی جامه واچوي په عمل سره جوړیږي. ليس الفتى من يقول كان ابي بل الفتى من يقول ها انا ذا. ځان دې تنوي چې پلار مې ډېر خسړې تیر شوی دی او په دغه باندې لافولي ځان دې ته وي چې ها انا ذا په میدان کې ولاړی ها انا ذا پوښی کنه زدا سي مو وایا چې سوای